د افغان کډوالو په ملاتړ د عمران خان زبردست بیان او د طالبانو غبرګون وایي پاکستان عمران خان غوندې یو باشعوره رهبر ته ضرورت لري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی ویلي چې افغان کډوالو سره روان چلند د اسلام دین او د پاکستانی فرهنګ خلاف کار دی. نوموړي له حکومته د کډوالو د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د زندانه په خپور کړي ځانګړي پیغام کې ویلي چې له افغان کډوالو سره روان چلند د اسلام دین د خدای د کتاب د پیغمبرو له سنت او د پاکستانی فرهنګ سره په ټکر کې دی. هغه ویلي چې کډوالي په اسلام کې یو لوړ مقام لري او د اسلام د پیغمبر په ګڼ شمېر پیغمبران د خپل ماموریت د بشپړولو لپاره کډوال شوي دي. هغه زیاته کړې هغه کسان چې د جنګ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته مجبور شوي د هغوی سره ښه چلند او د هغوی درناوی پر موږ فرض دی. د نوموړي په وینا پاکستان او افغانستان دوه اسلامي ورونه هیوادونه دي او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې ډېرې پخوانۍ دي. هغه په دې باور دی چې هیڅوک خپل ګاونډي نشي بدلولی او د ګاونډیو تل یو بل ته اړتیاوې وي او بل دا چې پاکستان د یوې خوندي راتلونکي لپاره دا ضروري دی چې دغه هیواد خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. عمران خان ویلي چې پاکستان له 40 کلونو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی خو د حکومت اوسنۍ کړنې د کلونو دغه خواري ضایع کوي. هغه ویلي چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال تر ټولو بېوسه خلک دي او دوی سره د حکومت منفي چلند د پاکستان په اړه د افغانانو په منځ کې منفي غبرګونونه راپارولي دي. جنرال مبین لیکلي که افغان دی یا د نړۍ هر مسلمان دی نو هیله عمران خان دی. همدردي او انسانیت دغه ته وایي. عمران خان خو هسې نه ستایم زمری دی. د حقانی سلاکار محمد جلال لیکلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره د یو باشعور انسان مهم بیان. مننه خان صاحب. یو شمېر نورو طالب فعالانو هم د عمران خان څخه مننه کړې او هغه د افغانانو په ځانګړې توګه د طالبانو خیرخوا یاد کړی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.